د جنگ ور مړ نور دا ور مه بوي دا ور کبل کوي ټول افغانان در سره مخالف اوس ما په درته کړی ده راځي دا تکشنې په دا ملک خپل شپې تیروي هغه عزت چې په خپل ملک کې لري د بل په ملک کې نه د کافر په ملک کې تاسو عزت ولې ځان عزت نه ستا زوی لري نه ستا کورنۍ لري نه ته لري تاسو په دې ملک کې نه موږ حساب نه در سره خو لیکن و په شرارت په لاس نه وای د سیسې به نه جوړه امن به نه خراب کوي که د امن خراب کوي بیا د دې عمومي مصلحت لپاره بیا به مجازات کیږي او زموږ ملک چې دی زموږ د اسلام شعار چې موږ و د خپلو مخالفینو ته چې په جنګ کې را سره ولاړو سخت خوش کړي وو زخمیان کړي وو شهیدان کړي هغو ته معاف وکړو یعنې د دې اراده نه لرو چې چا څه انتقام واخلو ولو کې وژل یم یو او حق مو همدغسې نیوایه نو د بل مسلمان په حق کې به کله بده اراده ولرو یا د ملت د یو وګړي په حق کې به څنګه د ظلم اراده ولرو دا ډېره بعیده ده که زموږ د ملک ګاونډیان دي دا د هیڅ احساس نه کوي چې موږ به د دې پاکې بده اراده لرو موږ هېڅ بده اراده لرو موږ اسلام د سلامتیا نوم دی سلامتیا غواړو امن غواړو صلح غواړو ارام ژوند غواړو اسلامي نظام غواړو بس دا هم ټول واضح شي نه د بل په اشاره باندې کار کوو نه د بل په قومنده باندې کار کوو په خپل اراده مستقل که پرېکړه را سره کوي څوک خبرې را سره کوي په ډاډه زړه دې را سره وکړي چا موږ ورسره وکړه هغه مو خبره ده داسې نه چې موږ په بل تناو پورې تړلي یو دوی را باندې بې باوره دي چې نن به یوه خبره راته وکړي هغه تړلی تناو به بیا بل څه وایي موږ د هېڅ چا په تناو نه یو تړلي موږ مستقل یو رب جل جلاله مو دې داسې مستقل وساتي خپلواک یو رب جل جلاله مو دې وساتي دې ټول ملت ته مې دا خواست دی چې نور دا تفرقې خبرې پرېږدي نور دا یوه جزیه خبره مو رااخستې نو نارې سره شروع وي یو یې پر یوه سره ګرځي بل یې پر بل سره ګرځي افهام و تفهیم به سره وکړو رب جل جلاله عجیبه موقع راوستلې دا موقع درسره لاړه نه شي داسې په ناچیزه شي باندې درسره خراب نه شي دا نظام سره ودرېږئ تفاهم سره وکړئ سره کښېنئ علما یاست مجاهدین د حاکمان او بل موږ یوه خبره درته کوم چې موږ د سره حاکمان یو نه موږ خادمان یو حکم خو الله کړی دی هغه خبره خلاصه سوې ده زموږ شریعت کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حنفي فقه دا زموږ نظام دا ټول خلاص شوي دي موږ زیاره فیصله کوو په محکمه کې فیصله کوو هغه چې زیاره نقل کوو هغه پخوا جوړه شوې هسې خادمان یو نو موږ خادمان د شریعت یو الله دې دا شریعت مخدوم وګرځوي په دې افغانستان کې ورونو زه خو تاسو ته نصیحت نه کوم هسې یو یاداوري و مذاکره وه دغه د علماو غونډه وه خدای تعالی جل جلاله سبب د ټولو مسلمانانو د مغفرت وګرځي رب جل جلاله ته دوی شفیع کوو چې یا الله د دوی په برکت پر دغه سرزمین د افغانستان باندې اسلامي نظام راولي د دغه علماو په برکت علماو ما ته ویله وایي داسې یو موږ به په دا ولایتو کې یو غونډه راوغواړو چې د دې امارت تر شا درېږو دا نن کافران چې د دې امارت موږ په رسمیت نه پېژنو بله نه کوو موږ بیعت کوو بس ناره پورته کوو دا د دوی محبت دی امارت ټول مسلمانان ورسره محبت دي کافر نه خوشحاله کېږي کافر خو جلا ارادې دي نو بیا دوی ته ما وویله د شورا کې ملګرو ته ما د علماو داسې خبره دوی هم ورسره دلچسپي درلوده هو دا وشي خو دا چې داسې پراګنده کېږي د دې امنیت مسله وغیره نو بیا مو وویل چې دا به موږ به صرف د امنیت طریقه ور برابره کړو نوره غونډه د علماو ده بیا نو چې مال په کندهار کې به وکړو دی ولیا په کابل کې ما نو ښه دی خو په کابل کې بیا نو ته به څه کوې مال دا خو نو په اجنډا کې نشته خو د هغه غونډه به هلته وي ویا دا خبره به اما ښه دی نو مې دا حالت ورته وویل ما زه علماو ته درځم دا د علماو د مجلس کې د اجر په نیت باندې درځم دا سفر کوم نو راغلی یم په دغه نیت ومه چې په دې د علماو په دې مجلس کې شرکت وکړم د ثواب په نیت باندې راغلی یم د اجر په نیت باندې راغلی یم دې ته ما ویله که په بدخشان کې هم پسې ورځم که په نورستان کې جوړوي هم پسې ورځم که په کابل کې جوړوي هم پسې ورځم هر ځای چې خو زه په علماو پسې ځم دا د علماو په غونډه کې شرکت کوم نو دا د الله لوی فضل فضل وسو چې دا سعادت مو په برخه سو الله جل جلاله دې ستاسو د ټولو دا ناستې دا په توجه باندې د دې علماو د تقریرونو د نصیحتونو اورېدل دې الله جل جلاله درڅخه قبول کړي نور خبرې به پرېږدمه الله جل جلاله دې تاسو ته خیر درکړي